څنګه کولی شو چې په یوه میاشت کې خپل ذکر 3 انچه څخه تر 15 انچه پورې ورسوو. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وپرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. خپل ذکر څنګه کولی شو چې یوه میاشت کې د 3 انچه څخه تر 15 انچه پورې غټ یا اوږد کړو؟ هغه خلک چې په خپله آله کې مشکل لري یا په جنسي آله کې مشکل لري، کولی شي په دې طریقه خپله جنسي آله دومره غټه کړي. که تاسو په خپله جنسي آله کې تر دې حده پورې مشکل لري چې ستاسو مېرمن ته هېڅکله هم دغه خواهش نشي پوره کولی او ستاسو ذکر کې ډېر وړوکوالی یا کموالی وي، نو کولی شي د شلشمو تیلو سره خپل ذکر په یوه میاشت کې 3 انچه څخه تر 15 انچه پورې غټ کړئ او ورسوئ. نو تاسو په دې طریقه کولی شئ چې خپل ذکر غټ یا اوږد کړئ. هر کله چې تاسو دا کار کوئ نو لومړی باید تاسو دغه تور تیل یا هم د شلشمو تیل پاخه وساتئ، یعنې چې پخ شوي وي او هر ټیم یې راخلئ. د سحر لخوا نه هم مساج خپل ذکر د پرې ورکوئ تر 10 یا 20 منټه پورې، او د ماخوستن چې کله ویده کېدئ هم تاسو کولی شئ خپل ذکر ته پرې مساج وکړئ. دغه طریقه تاسو کولی شئ چې خپل ذکر کې بدلون راولئ او خپله مېرمنې یا هم خپل ژوند ته په ښه توګه ادامه ورکړئ. که چېرته تاسو خپله مېرمنه خوشحاله ونه ساتلی شئ نو ستاسو په ژوند کې ډېر مشکلات راتللی شي. تاسو کولی شئ چې دغه طریقه چې زه تاسو ته ښیم نو تاسو په دې طریقې سره خپلې مېرمنې ته خوشحالي ورکړئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د کومو ویډیوګانې چې تاسو ته جوړوو نو زموږ د ویډیوګانو څخه هېڅ کم تاسې غلط مطلب وانخلئ. زموږ هره ویډیو ستاسو د مشکلاتو په اړه کې وي. موږ تاسو ته هر مشکل حل کوو، خو تاسو صرف موږ ته خپله وړاندوینه کوئ، خپل نظر کمنټ کې راسره شریکوئ او هر څه چې وي موږ ته ویلی شئ. نو خدای دې وکړي ملګرو زموږ ویډیو خوښه شوې وي، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.